تازه خبر امنیتی چارواکي وایي هرات ولایت ته یو شمېر ځانګړي ځواکونه ورسېدل. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د ستر امنیتي معین ستر جنرال عبدالرحمن رحمان د ملي پولیسو له یو شمېر ځانګړو ځواکونو سره هرات ولایت ته ورسېده. دغه تازه دمې ځواکونه داسې مهال هرات ته رسېدلي چې افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو وار بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یوه ورځ وړاندې یعنې د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي چې پرونۍ حملې د حکومتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړي چې د طالبانو په زحک کې کړې وي. راپورونه وایي چې د کندهار ښار په ځینو حوزو کې هم خونړۍ جګړې دوام لري. بلخوا طالبانو پرون د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته د لنډ وخت لپاره پرمختګ وکړ، خو وروسته وځپل شول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی. بلخوا کندهار کې افغان هوایي ځواکونو 40 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو د کندهار ښار ومې حوزې سره نږدې سیمو کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي دي چې 40 طالبان یې وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي او د طالبانو مهمات هم له منځه وړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.